هلمند مرکز لښکرګاه ښار کې د کانکور د ازموینې لپاره نن چهارشنبه د 1401 هجري شمسي کال د تلې د میاشتې 14مه نیټه د بایومتریک یا د معلوماتو د ثبت پروسه چې نن سهار راپیل شوې وه او سبا پنجشنبه به د هلمند پوهنتون په انګړ کې د کانکور عمومي ازموینه واخیستل سي. د لوړو زده کړو وزارت ځانګړي استازي سمیع الله سید د سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پروسه شفافه روانه ده او سږ کال به 1200 تنه فارغ زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. نن هلمند پوهنتون کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومتریک معلوماتو د ثبت پروسه روانه وه چې شاوخوا 1200 تنه هغه زده کوونکو چې غواړي لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي نن په دې پروسه کې برخه درلودل او دا پروسه د پخوا په پرتله ډیره منظمه شفافه او درسته روانه وه چې د قدرمندو زده کوونکو ټولو په دې کې برخه واخیستل او جالبه لا دا وه چې د ټولو ولسوالیو څخه زده کوونکي ډېر په مینه راغلي وه او ډېر په مینه په دې پروسه کې برخه واخیستل او خپل د بایومتریک معلومات زموږ سره ثبت کړل تر څو سبا د کانکور په ازموینه کې زموږ سره برخه واخلي او لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي. بل خو به د هلمند پوهنتون د بایومتریک یا د معلوماتو د ثبت پروسې ګډون کوونکو د یادې پروسې څخه خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پوهنځي ته د کانکور د ازموینې له لاره پیدا کړي. ثبت نام د خیره سره چې د طب دپاره کوم یا د انجینرۍ دپاره زه غواړم چې دوه واره طب انتخاب کړم، 2 واره انجینري انتخاب کړم، 1 واره بیا بله پوهنځي انتخاب کړم. سبا امتحان دی نو غواړو چې ثبت نام وکړو دغه پوهنځي ته ولاړ سو، طب پوهنځي یا انجینري پوهنځي ته انتخاب وکړو. پنځو انتخابو څخه همدا دوې. هلمند کې داسې مهال د زده کوونکو د بایومتریک یا د معلوماتو د ثبت پروسه روانه ده چې ډیری کله هلمندي ځوانان د کانکور ازموینې پر مهال د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاره نشي پیدا کولی او ډیری وخت همداسې بې برخلیکه پاتې کیږي. عبدالباعث وحیدي، سکون راډیو.